پدینر کې د انسان اختلاف په جامو نه ده، نو په مالو نه په نوم شهد کې ده. د انسان اصل قدر هغه وخت ښکاره کېږي چې د حق صداقت و اخلاقو په لار کې ولاړ وي. لوړ کر هغه څراغ دی چې په تیارو کې بلېږي، هغه غږ دی چې د دروغو په شور کې رښتیا وایي، هغه زړه دی چې د بد پر وړاندې خوالي غورک وي، او هغه روح دی چې د انسان اطمینان ساتي. ما د ژوند په اوږدو لارو کې ډېر خلک لیدلي، ځینې د سرو زرو په سر ښکاري خو دننه تش وي، ځینې ساده جامې غوندې خو زړونه یې له مینې ډک وي. ځکه د انسان اندازه د زړه په پاکوالي کېږي. لوړ اخلاق د باغ هغه خوږ بوی دی چې د هر چا تر دروازې رسېږي. نه پوښتنه کوي چې څوک یې ستایي، نه انتظار کوي چې څوک یې بدله ورکړي. هغه انسان لدی چې د کمزوري لاس ونیسي، هغه انسان برای دی چې زړه یې مهربان وي، هغه انسان اتل دی چې خپل نفس مات کړي، او د حق لپاره په زړورتیا ودرېږي. په دنیا کې مقامونه ډېر خلک اخلي، خو عزت یوازې اخلاق ورکوي. تختونه وخت له انسانانو پاتې کېږي، خو ښه نوم د تل لپاره ژوندی وي. زه د هغه انسان ستاینه کوم چې د غوسې پر ځای صبر انتخاب کړي، چې د انتقام پر ځای بخښنه وکړي، او د نفرت پر ځای مینه خپره کړي. لوړ کر د باران په شان دی چې پر هر ځای ورېږي اوږد رسوي، نه ګوري چې ځمکشه نه ده که وچه، یوازې خپل رحمت جاري ساتي. چا چې خپل ژبه وساتله، عزت یې وساته، چا چې خپل زړه پاک کړه، ژوند یې ښکلی کړه. چا چې د خلکو عیبونه پټ کړل، خدایه عیبونه پټ کړل. ای انسانه، د نورو د ماتولو لپاره مه پورته کېږه، ځکه لوړې ودانې هم یو ور زندګي، خو د ښه اخلاقو یاد تل پاتې کېږي. هغه لاس چې د یتیم سر نوازش کوي، له زرګونو ګارو زیات ښکلي دي، هغه سترګې چې د بل درد وویني، لنرل د هرې رغانه روی خانه دي. ما زه د کل چې خاموشي هم حکمت دی، هر خبره د ویلو نه وي، ځینې وخت یو نرم نظر د زرګونو خبرونه زیات اثر لري. لوړ اخلاق د انسان تاج دی چې نظرېږي او نه ماتېږي، نه یې باد وي او نه یې وخت ختم وي، ځکه دا د روح ښکلا ده. د دروغو معرکې لوړ هم شي، یو ورځ به تر یوځي، خو د صداقت کوچنی کور تل د عزت بنو پاتې کېږي. رانځي چې زړونه لکیني پاک کړو، د مینې پلان تکیو کړو، د انسانیت لارې ونیسو، او نیک اخلاقو پر رخ ښکلي کړو. ځینې خلک د خلکو په منځنګ کې لوی ښکاري، خو یوازې د خپل ځان په فکر کې وي. ځینې خلک پټي ژوند کوي خو د نورو لپاره رحمت وي. لوړ کر هغه نه دی چې یوازې خبرې ښې کوي، بلکې هغه دی چې عملي خبرې ثابت وي، ځکه انسان په ژبه نه بلکې په کن پېژندل کې دی. زما د زړه هیله ده بچي هر انسان د بل انسان درد خپل درد بولي، د بل خوږي خپله خونې ودري، او د سولې پیغام خپور کړي. په دینر کې د انسان اختلاف په جامو نه ده، نو په مالو نه په نوم شهد کې ده.
د انسان اصل قدر هغه وخت ښکاره کېږي چې د حق صداقت و اخلاقو په لاره کې ولاړ وي. لوړه کر هغه څراغ دی چې په تیارو کې بلیږي، هغه غږ دی چې د دروغو په شور کې رښتیا وایي، هغه زړه دی چې د بد پر وړاندې خوالي غورک وي، او هغه روح دی چې د انسان اطمینان ساتي. ما د ژوند په اوږدو لارو کې ډېر خلک لیدلي، ځینې د سرو زرو په سر ښکاري خو دننه تش وي، ځینې ساده جامې غوندې خو زړونه یې له مینې ډک وي. ځکه د انسان اندازه د زړه په پاکوالي کېږي. لوړ اخلاق د باغ هغه خوږ بوی دی چې د هر چا تر دروازې رسېږي. نه پوښتنه کوي چې څوک یې ستایي، نه انتظار کوي چې څوک یې بدله ورکړي. هغه انسان لدی چې د کمزوري لاس ونیسي، هغه انسان برای دی چې زړه یې مهربان وي، هغه انسان اتل دی چې خپل نفس مات کړي، او د حق لپاره په ضرورتیا ودرېږي. په دنیا کې مقامونه ډېر خلک اخلي، خو عزت یوازې اخلاق ورکوي. تختونه وخت له انسانانو پاتې کېږي، خو ښه نوم د تل لپاره ژوندی وي. زه د هغه انسان ستاینه کوم چې د غوسې پر ځای صبر انتخاب کړي، چې د انتقام پر ځای بخښنه وکړي، او د نفرت پر ځای مینه خپره کړي. لوړه کر د باران په شان دی چې پر هر ځای ورېږي اوږده رسوي، نه ګوري چې ځمکه د وچه، یوازې خپل رحمت جاري ساتي. چا چې خپل ژبه وساتله، عزت یې وساته، چا چې خپل زړه پاک کړه، ژوند یې ښکلی کړه. چا چې د خلکو عیبونه پټ کړل، خدایه عیبونه پټ کړل. ای انسانه، د نورو د ماتولو لپاره مه پورته کېږه، ځکه لوړې ودانې هم یو ور زندګي، خو د ښه اخلاقو یاد تل پاتې کېږي. هغه لاس چې د یتیم سر نوازش کوي، له زرګونو ګارو زیات ښکلي دي، هغه سترګې چې د بل درد ویني، لنرل د هرې رغانه روښانه دي. ما زه د کل چې خاموشي هم حکمت دی، هر خبره د ویلو نه وي، ځینې وخت یو نرم نظر د زرګونو خبرونه زیات اثر لري. لوړ اخلاق د انسان تاج دی چې نظرېږي او نه ماتېږي، نه یې بادوي او نه یې وخت ختم وي، ځکه دا د روح ښکلا ده. د دروغو معرکې لوړ هم شي، یو ورځ به تر یوځي، خو د صداقت کوچنی کور تل د عزت بنو پاتې کېږي. رانځي چې زړونه لکیني پاک کړو، د مینې بلان تکیو کړو، د انسانیت لرې ونیسو، او نیک اخلاقو پر رخ ښکلي کړو. ځینې خلک د خلکو په منځنګ کې لوی ښکاري، خو یوازې د خپل ځان په فکر کې وي. ځینې خلک پټي ژوند کوي خو د نورو لپاره رحمت وي. لوړه کر هغه نه دی چې یوازې خبرې ښې کوي، بلکې هغه دی چې عملي خبرې ثابت وي، ځکه انسان په ژبه نه بلکې په کن پېژندل کې دی. زما د زړه هیله ده بچي هر انسان د بل انسان درد خپل درد بولي، د بل خوږي خپله خونې ودري، او د سولې پیغام خپور کړي. په دې نړۍ کې د انسان اختلاف په جامو نه ده، نه په مالو نه په نوم شهرت کې ده. د انسان اصل قدر هغه وخت ښکاره کېږي چې د حق صداقت و اخلاقو په لاره کې ولاړ وي.
لوړه کر هغه زراغ دی چې په تیارو کې بلیږي هغه غږ دی چې د دروغو په شور کې رښتیا وایي هغه زړه دی چې د بد پر وړاندې خوالي غورک وي او هغه روح دی چې د انسان اطمینان ساتي ما د ژوند په اوږدو لارو کې ډېر خلک لیدلي ځینې د سرو زرو په سر ښکاري خو دننه تش وي ځینې ساده جامې غوندې خو زړونه یې له مینې ډک وي زخه د انسان اندازه د زړه په پاکوالي کېږي لوړ اخلاق د باغ هغه خوږ بوی دی چې د هر چا تر دروازې رسیږي نه پوښتنه کوي چې څوک یې ستایي نه انتظار کوي چې څوک یې بدله ورکړي هغه انسان لدی چې د کمزوري لاس ونیسي هغه انسان برای دی چې زړه یې مهربان وي هغه انسان اتل دی چې خپل نفس مات کړي او د حق لپاره په ضرورتیا ودرېږي په دنیا کې مقامونه ډېر خلک اخلي خو عزت یوازې اخلاق ورک وي تختونه وخت له انسانانو پاتې کېږي خو ښه نوم د تل لپاره ژوندی وي زه د هغه انسان ستاینه کوم چې د غوسې پر ځای صبر انتخاب کړي چې د انتقام پر ځای بخنه وکړي او د نفرت پر ځای مینه خپره کړي لوړه کر د باران په شان دی چې پر هر ځای ورېږي اوږده رسوي نه ګوري چې ځمکشه نه ده که وچه یوازې خپل رحمت جاري ساتي چا چې خپل ژبه وساتله عزت یې وساته چا چې خپل زړه پاک کړه ژوند یې ښکلی کړه چا چې د خلکو عیبونه پټ کړل خدایه عیبونه پټ کړل ای انسانه د نورو د ماتولو لپاره مه پورته کېږه ځکه لوړې ودانې هم یو بر زندګي خو د ښه اخلاقو یاد تل پاتې کېږي هغه لاس چې د یتیم سر نوازش کوي له زرګونو ګارو زیات ښکلي دي هغه سترګې چې د بل درد ویني لنرل د هرې رغانه روی خانه دي ما زه د کل چې خاموشي هم حکمت دی هر خبره د ویلو نه وي ځینې وخت یو نرم نظر د زرګونو خبرونه زیات اثر لري لوړ اخلاق د انسان تاج دی چې نظرېږي او نه ماتېږي نه یې باد وي او نه یې وخت ختم وي ځکه دا د روح ښکلا ده د دروغو معرکې لوړ هم شي یو ورځ به تر یوځي خو د صداقت کوچنی کوټ تل د عزت بنو پاتې کېږي رانځي چې زړونه لکیني پاک کړو د مینې بلان تکیو کړو د انسانیت لرې ونیسو او نیک اخلاقو پر رخ ښکلي کړو ځینې خلک د خلکو په منځنګ کې لوی ښکاري خو یوازې د خپل ځان په فکر کې وي ځینې خلک پټي ژوند کوي خو د نورو لپاره رحمت وي لوړه کر هغه نه دی چې یوازې خبرې ښې کوي بلکې هغه دی چې عملي خبرې ثابت وي ځکه انسان په ژبه نه بلکې په کن پېژندل کې دي زما د زړه هیله ده بچي هر انسان د بل انسان درد خپل درد بولي د بل خوږي خپله خونې ودري او د سورې